اختیار ولی خان دا راته ووایه چې موجوده چې کوم سیټ اپ دی دا به تر کوم وخته پورې برقراري او د الیکشن ستاسو د دې مدت ته وړاندې څه اراده شته او که نه په خپل وخت باندې به الیکشن کیږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه مننه کوم تاسو سوال وکړو د الیکشن بابت کې. موږ حکومت کولو ته نه یو راغلي. حکومت به موږ علی کوو چې کله موږ فری اینڈ فیر الیکشن وکړو او فری اینڈ فیر الیکشن کې چې د ولس څوک خوښي چاته خوښي هغه له دې ووټ ورکړي. د چا کومه نظریه ده هغه خپل نظریې سره ودرېږي. بېشکه په هغې باندې هېڅ قدغن نشته. خو دې وخت کې موږ دې ته راغلي یو چې عمران خان کومه فتنه جوړه کړې ده او هغه چې کوم د ای وي ایم والا پروګرام راوړی دا چې وی به چې وایي 2023 سے پھر عمران 2028 تک هغه د دھاندلی او د انفیر مینز په اړ کې چې هغه کوم منډیټ اخیستو نو موږ ته هغه څیزونه ختمول دي. دا د چې کوم معاهدې کړي دي آی ایم ایف سره موږ ته هغه ریویو کول دي. د چې کوم د پاکستان د معیشت د پالیسیانو متعلق غلطې فیصلې کړي موږ ته هغه ټیک کول دي. موږ ته الیکشن ریفارمز راوړل دي. د ای وی ایم والا قانون سازي موږ ته ختمول دي. نو د څیزونه چې موږ څنګه کمپلیټ کوو نو موږ به فوري طور سره الیکشن ته ځو. دې وخت کې موږ الیکشن د حکومت په هغه دغه نه راغلی. حکومت خو سړی علی کوي چې کله تا سره 4-5 کالو مینډیټ وي نو تا سره یو پالیسی وي تا سره یو پروګرام وي ته ټول معاملات ټیک کړي چې معیشت په زما په دې ډګر باندې ځي داخله پالیسی به زما په دې ډګر باندې وي بیرونی خارجه پالیسی زما به دا پالیسی وي د مزدور دپاره زما دا پالیسی ده د کارخانهدارۍ دپاره صنعتکارۍ دپاره زما دا پالیسی ده د تاجر دپاره زما دا پالیسی ده بجلی به په دې طریقه باندې جوړیږي ګیس په دې طریقې سره ملک کې خلکو ته ملاویږي خوريږي. نو موږ خو تاسو ټولو ته پته ده چې موږ خو د یو داسې پاکستان سټیرنګ ته کېناستې دو چې دا هغه وخت چې د پاکستان حکومت ته موږ به دا اورېدل چې یو وخت به داسې راځي چې د عمران خان به دا ملک دومره برباد کړي چې بیا به په دې ځای کې څوک د حکومت اغشتو دپاره یا کرسۍ اغشتو دپاره بیا به خلک د دې نه به تښتي دي ته به لاس نیزې به نه ورځي. موږ په دې سخت وخت کې چې راغلي یو بنیادي مقصد دا دی چې د ملک د غلط سمت چې کوم دی چې موږ د هغې تعین ټیک کړو موږ دا معاملات ټیک کړو نو انشاءالله الیکشن به موږ فوري طور کوو. په دې کې زموږ یوه میاشتو لګېده که په دې کې 3 میاشتې لګي که په دې کې 1 کال لګي خو اول چې کوم دی نو معاملات او پالیسیانې ټیک کول دي ضروري قانون سازي کول دي هغې نه بس بیا الیکشن کوو.